یو داسې بیان کول مې ستاسو په مخ کې غرض دی. یو د تراوو باس چې دا 20 رکعات دي او 71 رکعات دي، او دویم دا چې په منځ کې ستاسو د نیت تړلو څه غرض دی، او په دې منځ کې بیا تاسو خدای نه غواړئ څه او وایي. رومبنه باس دا دی چې عام طور باندې زمونږ په دې ملک کې کتا سو خیال وکړي، بلکې نه زمونږ په ملک کې په تمام عرب ممالکو کې خاص طور باندې په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې 20 رکعات تراویح. بعض حضرات تی زمونږ په دې ملک یا نور ملکونو کې چې اغي 8 رکعات تراویح. منشا د اختلاف څه شی اسی په خبرو خو په پوهیږي، امید ده وای خلک یې ځکه چې ټول عمر الیکشن یې کړی دي، دا لیډر مزاج خلک چې په خبره ډېر خطوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تراویح په جمع باندې صرف 3 په منقول روایات د تراویح چې دي هغه د 8 رکعاتو شته او د شلوم شته او د سلويختو شته. لن درته وایم چې 3 په رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح صحابه او ته په جمع وکړي او په سلورم شپه صحابه په انتظار ناستو او حضور علیه السلام ورته راونه و. سبال صحابه او تاسو کو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا انتظار کولو تاسو تراویح تراونه وته. حضور علیه السلام فرمایل چې کنن شپم زراوته وي نو دا تراویح په تاسو فرض شوه، ځکه چې د پیغمبر دوام په یو عمل باندې دا موجب د فرضیت ګرځي. نو زم بیګا ذکر او نو وتم چې دا تراویح په تاسو سنت پاتې شي او فرض در باندې شي. ما په خبره پوه شو. بل خبره دا ده چې د حضور علی السلام دور خو په دې رنگ باندې تیر شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دور خلافت شو، هغه هم په دې رنگ باندې. د عمر فاروق په دور کې چې روزه رااله نو صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب د هغه امام وکړو چې چاته قران ډیر یاد هغه د مخ کې شي او 20 رکعات تراویح دي. د عمر فاروق تمام دور خلافت چې ده هغه په 20 رکعات تراویح باندې تیر شو. اوس زمونږ په دې ملک کې کوم حضرات چې د 8 رکعات قائل دي نو اغي داوي چې د پیغمبر عمل د 8 رکعات او د 20 عمل چې ده د عمر فاروق. اوس عزیزانو دا علمی خبره ده چې قول او فعل د صحابي دا په باب د مالا یو قلو کې محمول وی پس ما باندې. صحابي شر د ځانه کار نه کوي، شر زکه چې صحابه ټول معیار د حق دانن چې تاسو د قران ختم وکړو یا قران ته د خدای کلام وایي یا ځان ته مسلمانان وایي، دا ټول د صحابه او برکت دی. زکه چې صحابه چې دا د پیغمبر نه برای راست اخذ کون کیو د دین، برای راست اخذ کون کیو د قران، برای راست اخذ کون کیو افعال اقوال اطوار د پیغمبر، دا برای راست. نو نن چې کومه نقشه د اسلام تاسو ګورئ او تاسو په مخ کې پرته ده نو دا د صحابه وایي. که دا ثابت شي چې صحابه هم په منځ کې خیانت کوونکي یا صحابه هم په منځ کې غداران
نو بیا تا ما سره چې کوم اسلام دی د دې څه ګارانټي کې دی چې دا صحیح هغه اسلام دی چې کوم پیغمبر دی کې دی شي الکه ما یو خبره وکړه او دا زما خبره چې دا تاسو ته د ارشاد نقل کړه نو که زما خبره به صحیح اعلی تصور کې چې اول اعتماد به په دې ارشاد کې یا په دې امام صاحب دی کې ٹھیک دی په دې مولانا روح الامین به اعتماد کې چې دا دې چې څه وایي بجلیګر مولا هم دا ویلي او کته وای چې دا غدار دی نو زما خبره څه ګارانټی شته چې دا به صحیح تاسو ته نقل کړي کې دې شي د پکې د ځان څخه ګډوډ کړي زما په خبره پوهیږي که صحابه په منځ کې خائنان او غداران تصور کړي شي نو بیا ستاسو زما منځ کې چې کوم اسلام پروت دی د دې اس ګارانټی نشته چې دا مغه اسلام دی چې کوم د اسمان نه راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړي نو صحابه الصحابه كلهم عدول صحابه چې دي دا ټول عادلان دي او صحابه معیار د حق دا ما ویلي دا زما خبره نه ده دا د پیغمبر سردار کونین خبره ده فرمایي چې اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه پسان دستور دي اور یو پسیم چې اقتدا وکړه دغه صحیح ده تاسو خیال نو صحابه چې دي دا معیار د حق زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبر نه پاتې شوی دین صحابه تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین ائمه مفسرین علماء کرام دا مغه رنگ دی چې کوم اسمان نه نازلو نو صحیح تر مونږ پورې د خلکو په واسطه راځي نو اول بدا ایمان غنئ چې صحابه چې دي دا معیار ده ځان نه د شیعاګان ورونه نه جوړوي شیعه او زمونږ منځ کې څه اختلاف دی شیعاګان وایي چې د حضور نه رستو خلافت حق د حضرت علی او ابو بکر صدیق واغس نو پدې زمونږ او داغي جګړه ده نو زما ورته جګړه نه کوم او زه ورته دا وایم چې تاسو په ایمان وایي چې کوم سړی په کور کې خپل خزي سره فیصله نشي کولای خپل زوی سره نشي کولای خپل لور سره نشي کولای هغه دا حق لري چې نن نسور له سوکاله رستو د صحابه فیصله وکړي الکه خوارشستا خزه رړای ګډه د ټوله ورځ بار ګرځي هغه باندې د سبا قابو ناراضي او داغه سره فیصله نشي کولای ته نن نسور له سوکاله رستو لاړي د ابو بکر او د عمر او د عثمان او د علي فیصله تکه داغه د فیصله حق د چا دی سردار کونین فرمای انما انا لکم مثل الوالد لولده اے صحابه ز تاسو د پاره په مثال د پلارم لکه پلار چې د پاره د بچو نو د زامنو منځ کې اختلاف چې د هغه د فیصله حق د پلار زیات دی که د پردي سړي زیات دی ٹھیک ده صحابه منځ کې کڅ اختلاف پېښ شوی وو نو هغه حق د فیصله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه حق د فیصله استاو زمانه پاتې شو دا چې خلافت د حضور علیه الصلاۃ والسلام چرته یو ضعیف روایت هم نشته چې هغه دا ویلي چې ما نه رستو خلیفہ حضرت علی چرته وصیت د پیغمبر نشته پیغمبر دا شی په قوم پرې کوي چې ما نه رستو قوم پويګا او انتخاب د امیر کوي تاسو خیال راغی د حضور وفات چې وشو قوم او صحابه ټول را جمع شو او انتخاب د امیر کولو انتخاب د امیر ټولو په اتفاق سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی اوس هغه بیا څنګه امیر هغه ور داسې امیر نو مونږ دا خیال کړی دی چې را تخکاری چې ابوبکر صدیق ټول مال حالو والو حضرت علی ته اډو سپری نه خو ځکه مونږ په دې کار د چنډ خرونه یو دم کې ټګیږو کنه مونږ دا خیال دی چې را تخکاری چې د پاکستان خزانه و دی چې په وزیر سودار څه یو مونږ پری خو پټاګه الته خلافت د ابوبکر څنګه نن ته بیعت شو او مازیګر له صادرې پوګه چولی دي بازار ته روان حضرت عمر په لار ورغه ورته چې انا یا امیر المؤمنین چرته زی ودا صادرې خرڅومه چې بال بچ له ګوړه پیدا کوم بیا به امارت کار ورته تا نه ټول دنیا بیعت کو امیر شوی او صادرې په بازار کې خرڅ ورته معنی بیعت په دې خونه کړه کنه چې زبر بیت المال مال کور توړم او زبر خرم اخر بچوله بروټه ز پیدا کوم او د قوم خدمت به فی سبیل الله کوم ما په خبره نو عمر فاروق کوئی چې دا د صادرو خرڅولو وخت چې د دام قوم ته ورک او راځه چې بیت الله مال تلاړه ابو عبیده په دغه وخت کې د خوراک انچارجو
ورله وې د ابوبکر کور ته به د سړي په سر پاوړه لګي څومره پاوړ جامې ورکړه دو جوړې جامې ورکړي چې یو به په جمی کې اغوندي او یو به په وړي کې اغوندي یو د خامتا صادر ورکو چې دا به د شپې ماغوندي او که وخت بنا وخت به ځای مړ شول نو دا به د کفن نه یو ولا اوخه ورکړه چې دغه اوخه به ملمه مزمدي کراشي د دې پای باغیلم ورکه او په خپل به خوري دا سيزونه او یو د لرګي یو لوی کاسه ورکړه چې دې کې په خپلم روټای خوري او کمل مده راغې نو هغه تبم د لرګي کاسه کې روټای راو بس خبره د ګردنر نه و هغه ورته یو خوار سړی ځای کې وی چا اس کا مال راځه چلاړه مصیبه پتنوس کې یو قسم چاینا کراو او یو پیاله او پکې مصری دان دی او پکې چینی دان دی او پکې شیردان دی او پکې کاشوغي دی او کرنج دی او بیړه د غر کې مالک داس کې دي دا ملما مزمله ساتلې خدای دې به خو بس ملما ما نه خده چې کوم لوخي کې زهرم پاغي کې به ملما خو ٹھیک ده چې کوم کټ کې زو د کېګم پاغي کې بده ودی کېږي کې ني زلار دی لانډای تاسو خیال راغی کوم لوخي کې مونږ دا یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو سورزو کې ډېر اغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه واز مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے تو گل کر سن نو ما ته چې اسی دي کھانے انا مالاو نو موږ خو پریدي زمونږ خزي پریدي دي نو زمونږ روټه دومره د طبخي سکرکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتري ساګو وطني طرز باندې پوخو خټ کېدل په پاسه سور مرچکیا سي جوړېدل او د لرګي کاسا وا باغې کې مې ولا چرامو اس کو بیٹھک تنو ما تو ایک ہی ما نے روٹی ہے نا ما تو چې روٹی ہے کہ گڈی دے پئی ہے مال ظالم ہے روٹی ہے تے ساگ ویلے پلیٹ کاسا وا د لرګي مال اے او پلیٹ ہے جس تیرا نانا جی کھاندا ہوندا اے او پلیٹ ویلا نا تو کھا لے مولانا صاحب تے واسطے گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی خاصو تتان تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تنی جان اے خاص ا سکڑ کرا دغه کوا مړای کم خدا دغه چل کوا دا اور سره یو د بجازیانو صدر واغم واغه یار میں مرنا مال مردار بھی ہونے تے خاص تاسو خیال راغی نو صدیق اکبر تا د لرګي کاسا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلیټ د ترکارې دومره لویو د لرګي جوړو چې سلورو کسب اوچتول دومره لوی او دا دومره لوی د لرګي زکه جوړ کړو چې اسه نه چې د روټای په ټیم کې چرته غلام رانه جدا پاتې نشي او عام طور روټای به د سردار کونین چې وا نو خوروا بوا کدو یا کلا وخه نو پکې دومره وب چې د تیکې به درک پکې نه لګیږي او هغه خانک کې به د اوربش روټای ما تکړه او هغه دچکې به پیراواړو نو سرید به جوړ کو سرید عربي کې ماته کړي روټای توای صحابه ورته ورځي یا رسول الله دا ډېر خشه دي هغه ورته له صحابه فضل العائشه على النساء فضل العائشه على النساء كفضل السريد على سائر الطعام د بیبي عائشه فضیلت په ټولو خزو داسي اوچته لکه د ماته کړي روټای فضیلت په ټولو روټو اوچته تاسو خیال نو عرض میں دا وزیدان چې صدیق اکبر تا هغه د لرګي کاسا دا د بیت المال نه ورکړي دا دغه خلافت چې څو وخت کې وفات کېده حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته ناسته وصیت وکړ چې بچیا کم 15 سيزونه چې د بیت المال نه ماته ملاو دي چې زمړ شم دا 15 واړه سيزونه عمر فاروق تاواله کړه پلار اولی و د بیت المال مال زما په کور کې حرام دی چې زما د قوم خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا په کور کې جایز دی چې کم سړی د قوم خدمت کوي چې کم د قوم خدمت ترکی هغه په کور کې د بیت المال مال باقی نشي پاتې کېږي عمر له چې ورور دا سامان عمر گریوان وشلو الله دې رحم په ابوبکر وکي دا سي بنیاد کې خو چې تر قیامت به سوق نه کړی
د بیت المال مال څوک واپس کوي؟ پاکستان د بیت المال خو بیړی تباہ شو، کور وران. بیت المال خوشتنه دا دغه خبره ده صاحب وای ته په بستر د بیغمای کوي خوبونه او زما په مخ کې و خلاري جوړه. ته په بستر د بیغمای کوي خوبونه. څوک خدا سي دي چې سار سوچ کوي چې بیګاله بس خورو سبب په خبر. څوک دا سي دي چې سوچ کوي چې خدای بیګاله بس کوي. تر جماعتي اسباب ورسره مقصود بالذات شي عزیزانو یوازې ځان دا واوره. تاسو هم ټول د علاقې ټولې غوړې غوړې ته پوه شوئ ښه غوړ غوړې په محله او په علاقه کې چې یو سړی د افطاري په ټایم کې افطاري نه وه او د پېشمني په ټایم کې ترکاري نه وه دا ټول علاقه به په خدای جهنم ته ټول علاقه روجه راله اول په علاقه کې پټه سی ډي پرې دی چې زمونږ د مالت او علاقه کې خدا سے سوک نشته چې اسه نه چوړی نه ترکاری نه د پښمنی اسباب نه. تاسو خیال را نو ایمان به الله تیرې خبري به وګدي شي. یو سره حج روان دی مونږ بیړی غر کړه اول زمولایم په ایمان درته ازمون جماعت کې لمبر تړلې امام تا کنه پښمنه ولا وروړي ایو پښمنه به یا چرته د غریبو او یا هیر شي. خیر په درینی می بجې پته ولګی چې استاد له 4 ټایم دا وړي زر زرم سګړ بڑ وکړه او چې سار منځ شو کنه نو ما ته ډیر روان راته کټ مالک څنګه چل ولک سوچ کو مولوی سے پکار سړی نو ګوري او نمبر ورته ما واقعي بس زم غلې غوندې پاسې دمو روان شم. عزیزانو مون مليان په خدای باور وکړه کمه دا تصور چری کړی چې د مالت کې بس وکوږي می کنه څوک نه هر بنی وکنه د چا پښمنه بم خواري وکنه دا پیران میران غوړي د خلوتونو کې ناس دي صاحب دغه ته پښتنه وکړي صاحب دوانه به منه وباسي دغه له پښتنه کې جری خدای جال کې زما کوم مرید چره وګي نه تګي نه بربند نه به پښبني نه به افطاری نه دا چا تاسو کړی اصل دین مونږ کې نشته. سره د حج روان حج روان دی په لار ځي 600 روپے ور سره دي یو خزه لګیا ده د مړه خرنه غوخي پرې کوي او په لوخي کې اچي دی ورته ودرېدو چې بیبي دا څه کوي هغه ورته زلار لنډوا ځه ونه حال به وې ځه څه د غریبانو ور درد دی وی والله کده پریدم چې دی حل نه وي ویلي بچیا کونډه سلور لونه راته یتیمانې پاتې نن درېم ورځ د چې یو نوړی روټۍ راته نه ده میلاو شوی هره ورځ راوځم ګرځم هېڅ پیدا نه کړم ماښام همداسې لاړ شم. نن سهار چې راوتم لونو راته وایي چې مورې که نن دې م سره نه وړه نو موږ به هلاکې شو. نو نور مې هېڅ پیدا نه کړه دا د مردار خره غوښې ما دپاره روا دي ځکه چې په حالت ته استقرار کې مرداره خوړل هم سړي ته جایز ده. نو دا وړمه چې نن شپه پې تېره شي. د حاجي صاحب ویلي چې اوهو لوی حج در باندې پیښ شو کم حج ته روان او کم در باندې پیښ شو. ویل بوډای زم در سره زم ویل نه بچیا ته ما سره سکه زما کور کې سشته نه چې ستا مېلمستیا پې وکم دغه مردارې غوښې به ویل هر څه چې دي خو زه در سره زم او په دې شرط به زم چې دا د مردارو غوښې ټوکرای به ما په سر کوي. ویل جامې به دې پلیتې شي ویل نه ټوکرای واغسته د سخا د مردارو غوښو د په سر کړه وسخا اوبه پې را روانې اوبه کوي څوک دا ستاسو زمانې دار اکمال کړي به دا کارو مونږ به دا کارو. پورته چې ورسېده لوڼه ورته په دروازه کې ولاړې ویل مورې نن دې م سره نه وړه ویلې بچیه ډېرې ښایسته غوښې مې درته راوړه. لوڼه ډېرې خوشحالې شوې ټوکرای کې چې کېښودې حاجي هغه 600 روپۍ را پرانیستې او هغه بوډای ته وویل چې زه حج ته روانم خو دل به دستا ورکې حج اکبر است دل به دستا ورکې حج اکبر است 100,000 کعبه یک دل بهتر است. یو زړه د چا د خدای د پاره خوشالول دا د 100,000 حجونو نه زیات ثواب
رحمان بابا وای د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا د خلیل کعبه چاته وای د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه د چا دړه وران حرم جوړول دا د خلیل د کعبه نه زیات سوا سردار کونین کعبه ته ودرې دی ول د خدای په ذات مې قسم او کعبه تعالی خدای ډیر عزت درکړي دی او کتا سو قران کې خدای په دومره نه خپکیږي لکه د یو انسان زړه چې سو قران کې خدای ته عزیزانو شپږ سوه روپۍ چې د څلور ورځو نهار وته یکدم ورکړي نو هغه خوشحالي او دغه انداز مغه ته پته لګي چې چا غستې ا څلور واړه جنکای دې سړی ته دعا کوي ورته وي وسړیا ته حج روان وي تا خو مونږ سره ډېر لوی مهرباني وکړه د دې نه کای په بدل کې ته چې مړ کېږي نو الله پاک دې مرګ په وخت کې د ایمان دولت نصیب کا یو جنې ورته داته ادویه مجنې ورته څو واجی صاحب استاد دې دومره لوی مهربانه په وجه ته چې مرشي او په قبر کې دي کېږي او منکر نکیر در تراشي د خدای توحید او د پیغمبر رسالت درنه پوښتنه وکي نو الله دې داسې سوال جواب په خله کې راولا چې د منکر نکیر د پکړ نه پېزان خلاص کې ادره مجنه ورته وي چې واجی صاحب چې د قیامت ورځ شي اسرافیل علیہ السلام شپېله یو غږی ټوله دنیا د قبرونو نه راپاسي نو په دغه وخت کې دی الله د دې نیکۍ په بدل کې تا د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کا اصل ورمه جنې ورته وای واجی صاحب د دې نیکۍ په بدل کې چې د قیامت ورځ وي خدای عدالت کوي او جناب محمد رسول الله شفاعت نو د دې نیکۍ په بدل کې د خدای دیدار او د جناب محمد رسول الله شفاعت دی نصیب شا دا دعا ورته وکړه هغه خپل کار شروع کو اجي کور ته واپس را مرګري ور سره چکم تیار او حج لبزو هغه لاړ ده پاتش اي چې د حج نه رااله نو دته وای چې یاتي شه بیت الله شریف کې ناس دی فلانه خبره داسه دی ورته زه خو نه يم تله ته حج دی په دروغ و په عرفات کې را سره په یو خیمه کې وی والله قتل په مزدلفه کې دی را سره یو ځای شپه والله قتل و ظالم ویل جناب محمد رسول الله روزه تا مونږ سره یو ځای ولاړ و او د خطاب درود دی وی او چې زه نیم تل ټول ورځ په دې جګړه تیر چې د شپې او د شواریانو چې خدای زه نیم تل او د مرګري مې وای چې د شپې په خوب کې جناب محمد رسول الله ګوري ورته اجي سم نن خدای ټول ورځ پریشان تیر او یا رسول الله حج ته نیم تل او غي وی تل دا جګړه وټول ورته بچیا خپکهګه ما تا چې په کوم ورځ باندې 600 روپے دا یتیمانو او د اوګو په خېټه کې واچولې نو په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړ دا ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به خدای ستا په عمل نامه کې لیکي تر قیامت نو یا خو یو حج شوه به او یا تر قیامت ازان حاجی کړو د غریب دا غنه کوي په ایواز کې نو د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه الله دې دا توفیق درکړي نو زما عزیزانو منځونه او د سنا حجونه ختمونه تلاوتونه دا په خپل ځای ډیر اوچت کار لیکن یو درد دل زړه قلارول د دې بیا مثال په ټول کائنات کې نشته عزیزانو بل درته قیامت پر ورځ به ټول خلق په خپل خپل رنگ کې گرفتاری هر سړی به خپل رنگ بادشاہان د زمانه به په دې رنگ کې گرفتاری ته د ملک بادشاہي ته د ملک بادشاہي یا الله زو ما بادشاہي در کړی و او تارا کړی تاسو ټول بادشاہان وای او یا الله ما تاسو د زمکه بادشاہان کړی دې د پاره وای چې د غریب آه در نه ګوره مال رانه د غریب
او تاسو نه د غریب احمال راغلو نو په خپل ذات مې د قسمی کبم پرې د غریب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سردار کونین فرمایي تاسو ټول مثال د شپون دی اور یو شپون نه به د خپل ګډو د چلو پښتنه کوي. څومره چې د سړي حیثیتي څومره چې داغه پاوري عمره به داغه نه پښتنه کوي. بادشاہانو د زمانه نه به دومره پښتنه کوي. تاسو خیال راکړئ دا سینې چې قوم او ملک په دوکا کې ساتي. ستاد ملک وزیرانو ګوره غریب سړي درخواست ورکړو allowed recommended issue هغه درخواست هغه غریب ګټ کچا متعلقه افسر لیول ورته ماما بارو زبار پولیس پرې ونیس بارو وای جی وزیر صاحب راته بارو دا کنه نسی امنډه مو او چې د ذات کارونه امراش د کور کار امراش خورایو خورزو ترورزه او مامازه پکې راشي الته دې نخې کړي بیا د دې به خدای له جواب نه ورکوي تاسو د دې به خدای تاسو رانی سي نن ستاد ملک صدر 80 لک روپے فارن کرنسی د خزې د سترګې چیک اپ د پاره لندن ته منزوره کړی دا او د قوم بچی په بم کباب شي 10,000 روپے اعلان ورته چوکي ناغم 10,000 کاله ور پسیزینو اله ورته نه لوي. تاسو خیال راځي نن بیا په چوکیدګار کې بم فلاش شي سو په کې الوتی کراچۍ کې ورشه نن بیا فوج طلب کړی شو اور پکې بیا بل دا ستاده ملک حال دی. دا غي وجه څه ده چې حکمران طبقه دوکباز ده دروغجن ده بېایمانه ده. دا څه خو کولای شي که ستا په وس کې یو شی نشته دا عثمان ایمان پیدا کا یو سیټ به خالی شو هغه د پاره به دوه امیدوارو دعا یو به دشمنو او یو به رشتہ دار. نو حضرت عثمان به چوکته چې دا سیټ زما دا دشمن خچلول شي او کدا رشتہ دار خچلول شي نو دشمن به پاغه سیټو لګول او رشتہ دار به کندم کړ. قوم ولرانه چې دا تسکه ول دلته سوال زما د ذات او د رشتې نه دی سوال د قوم د خدمت دی د قوم خدمت زما د دشمن خکولې نن چې دا به خپل د نه ناراضه او چې د بابا خپل په کوټه کې به یو استاد املا بل. عزیزانو د ټګای مزه ډېر په سلیخ کاله د پاکستان کې د بجلیګر مولا پس پولی چې کوم سٹار لګېدل دی دا به قبر لزان سره وړي او د پاکستان ډېر 10 روپے والی ګډای می پالوتو مولي دي او بیا می په کانټا کې دوه مولي دي کمال می مولي دو او بیا می زوال مولي دي. بوټو صاحب خدای پاک دې وسورته معافي وکي چې مرشي هغه توای چې خدای دې وبخي بس اپړ شو د شپې 2 بجې ما ته وی چې مولانا صاحب یہ آپ کے مفتی محمود کیوں میرے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کرتے اگر بتا سے خبر کون نما اور تیل مالے جی اگر سر کا امن ہو تو میں کچھ عرض کروں سر کا امن کیسے مال پہلے بادشاہوں کے ساتھ جو لوگ بات کرتے تو پہلے سر کا امن مانگا منگا تو سر امن غواړو چې پیغام وانه وي نو مسکے کو نشما تو چاہ فرمائے مال پرائم منسٹر صاحب آپ غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور مفتی محمود آپ کی جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئے تو بات بن جائے گی. نما تو میں مغرور ہوں مال پھر سر کا امن مان 2 بجے ہوئے 2 په 2 دا ضیاء الحق صاحب 14 یو ځل رانه تو سپین کو شیروانی اغوسته نو چې بارو ته مجي خان سم کیا کرتا ہے جب اندر آتا ہے دا دیم دا شکل ته وګورئ نو بات ہوئی جی خان سامہ نہیں ہے یا فوجی جرنیل ہے مالک شاہ معافی مانگتا ہوں نو مات ہوئی چھے میں مغرور ہوں ماں اور تیل پھر سر کا امن مانگتا ہوں. غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اسے ہو جاتا ہے. ویل اس کی کیا مثال ہے مال اس کی مثال اس دن اسمبلی میں آپ کی تقریر ہے جو آپ نے اسمبلی میں فرمایا
कि ये कुर्सी बड़ी मजबूत है। माल प्राइम मिनिस्टर साहब फिर सर का अमन मांगता हूं, ये कुर्सी रहेगी और आप नहीं होंगे। 10 माता जी आपकी इस बात ने तो मेरे दिल को अपील की। मैं कल जाकर मुफ्ती महमूद से जमीन पर बैठ के बात करूं, माल जो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको यह अर्ज करूं कि जब आप मुफ्ती महमूद से बात करेंगे तो कौसर नियाजी को अपने एतमाद में न लेना। वेल वो क्यों? मैं कौसर नियाजी नहीं चाहता कि मुफ्ती महमूद और आपके दरमियान में गठजोड़ हो जाए। क्यों? फिर उसको कोई मौलाना नहीं कहता है। मतलब तो यहां मैंने सुना है उसको लोग मौलाना विस्की कहते हैं। नेकबख्त उन्होंने लाजमा खबरा कौसर नियाजी पखपल एतमाद के वागस्तो अगर टिंग को च कौमी असेंबली माता न के और इलेक्शन दोबारा उनकी किनी दाखिल की खुरी कुछ टिंग को पयो बजे टिंग को और पयो नीमा बजे बांधे दाले फ्राइट वाला पेरा टोप को द मराई नेवनी और दा बला राजो तासो ख्याल राखी स्तासो दवा चरावा तंबार दरीनी में बजे स्मान तमेव कतम अल्हम्दुलिल्लाह द पैगंबर यो हदीस पाती चमा पे अमल न करे नन के ओश अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जायर लोई जिहाद दादे चिदियो जाबिर हुक्मरान को मख कियो हक खबर हो। आमीन आमीन। तासो ख्याल राखी न जमा अजीजानो अर्ज दाओ चे हुक्मरान तबका पखपलो अजाइमों के मुखलिस अनदा नुनन ज़िकस्ता प मल्क और बल कुरान के दे कुरान के तासो वावरे दा अलग चितास का कुरान वावरो दे पसे यो खत्म माम करे उसमें द जरूर तजुमात की भी माल च अफसोस दादे च जोद रे देश में माता दखपो तकलीफ नुस्ता दरियोर यो अल्लाह अकबर बमा टोल उमर बल जुमात ला खत्म लाने हो दे च कम अल्लाह अकबर वही कना की च कम दिल कशी है ओए खबर तासो भी पोएगिन कना अद दगरु ने मर रब कवल सरब रब के यो खत माड़े बनी हो गया है उस पर अल्लाह अकबर मुझसे पोई भी आप कना जी और की च कम दिल कशी ना कना नो पागे से पोए जमा अजीजानो अर्ज में दाओ च इखलास पैदा कर दर्द पैदा कर प्रदय गम खपल गम उगणी प्रदय लोगा खपल लोगा उगणी 13 रोजों की क्वाट न रात यो बुढ़ा खजा लार के वलाड़ चवलाड़ा था ना दासी वलाड़ नुमा ड्राइवर थे उधरे चोर तो उधर माला दे वाले वेल बच्चिया दारो लतलम खार और यो द्वार अमियान रापासे अजीब की में गुटावा सलवेख रुपए में रागस्ते वे दारोल इमरान वागस्ते हरियाणा वलाड़े नरा तसुकला रहे उधर ही नरा तसुकला राके में नोल चिराके में नोला डॉक्टर रजाला रातला आगा सरा में जोख्ता कुजा का 100 रुपए में वाला वाला चिवर नहीं कि ना वे लोट तच दासु का तो माते दासु का तो दासे आसमान तौली दो और देस्तर गुना यो खदम रदम रातो बस जम टिंग नशम ड्राइवर तल में तख्ता नोना की नवी च दे दाइयो आसमान तक कतल प खुदा में दे कसमी फय्या व रब रुपए अरजान फय्या व रब रुपए नो अजीजानो दा दर्द जान के पैदा कर मुंग दुनिया के जान ल नहीं पैदा मुंग दुनिया के बल ल पैदा दा दे कुरान वेली दिकम चिता सवार कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर उखरिजत फाइल सोक दे तासो बेहतरीन उम्मत खुयई वो खुदा वही मां द खल्क द पारा पैदा करी है जान लना कि तब जान टिकी जहरा मुन खमुंजा 10 को का टोला दुनिया उबयो से ना ना तब द खजो इस्लाह के तब द अलकानो के तब द जिनको के तब द जड़ो के तब द जवानानो के तब द महली के तब द इलाके के मुन पैदा दी द पारा अजीजानो तरावी खबर वा मुन तकरीर दा से तिरा खड़ गुंदी नोरे खबरी पकिराश तरावी अर्ज में दाऊ चल रखा था उमर फारूक कड़ी और दो उमर फारूक कौल पर बाप दमाला यू कलो के महमूल पसीमाल सहाबी च पैगंबर पे अमल लीदल नहीं नु सहाबी द अग अमल इजाद न नु सहाबा शल तरावी यानी पैगंबर लीदल मा तो गोरे यो खबरा मौलाना अशरफ अली साहब करे अगवई चे क़यामत के बाद हर इबादत मुतालिबा की मुंजुना फर्ज रौड़े सुन्नत रौड़े तरावी रौड़े मुतालिबा पर क़यामत के उस वक्त शलो रकात द तरावो और ताकड़े आते ही अब बाकी बकम देना पैदा कर से चल बच्चे मुतालिबा द अतो उशवा और ताकड़ी शलवी ना तब पाते की मुजरशी और दोलस बदर था सशेशी इनाम पातिश
خدای به په نور څه درکړي. نو کې به شل ضرور اوس ته چې سلويختو روایت هم شته. نو موږ د پیغمبر په بل حدیث عمل کړی دی چې خیر الامور اوسطها، بهتر د امرونو نه دغه اوسط وي. نو نه اتا او نه سلويخ بلکې شل، دا خیر الامور اوسطها. دا یو خبر خلاص شو. مونږ یو ټکی بس ووري نو بس کوم نیت چې تاسو وتړئ نو اول ټکی پکې کوي سبحانك اللهم، سبحانك اللهم. دا سبحانك اللهم په اصل کې او سبحانك یا الله څنګه سبحانك یا الله دا یہ لری شو او د یہ په بدل کې میمی مشدده راوړي. نو سبحانك یا الله نا سبحانك اللهم یہ لری شو یا عوض کې میمی مشدده راوړي. الکه سبحانك یا الله به وکنه نو یہ لری کول او یہ په عوض کې میمی مشدده راوړل دي کې فائدہ څه ده؟ دې ته ګورئ. سبحانك یا الله ته دا معنا ده پاکی د تعالی را اے خدای. بس پاکی دا تعالی را اے خدا. اس یہ لری کړه یہ په بدل کې میم راغی سبحانك اللهم شو. اسی څه معنا شو؟ اوس دا معنا شو چې پاکی دا تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدای. ٹھیک شو. نو اول خون زیاتو کو زیات سبحانك یا الله نے سبحانك اللهم زکه جوړ کړ چې میم مستجمع ده ټولو صفاتو د پروردگار عالم لپاره. اس دی میم پس یو بزرگ یو دو شیر وی یا ربا وی میم د خپین دی قربان شم. د میم د خپین دی قربان شم مالا د آسان کړ د جانان سخت منزلنا. زبد خدای په ټولو صفاتونو را جمع کولو پس چرته ګرځي ده. میم د خپین دی قربان شم مالا د آسان کړ د جانان سخت منزلنا. اوس د میم سترګې داسې کا خیال میم د سترګې دی لګې شما میم د سترګې دی لګې شم ما در کی اولی د جانان ټول صفاتنا. نو یو الله اکبر نرستو چې ته سبحانك اللهم وې او ورسره د تصور دای چې پاکی د تعالی را د ټول صفاتونو مالک خدای. خیر دا منس کی فریدو التحیات. تحیه په عربي کې تحفه او ډالۍ ته وایي. څه ته وایي؟ تحفه او ډالۍ. التحیات لله والصلوات. استاد موږ ته پته نه لګي تحیات لله والصلوات او بیا په تراویح کې خو بیا ډېر غړ پته نه لګي او بیا چې راځي کې صاحب تیرای خدای دې امان راکړي. لا پیاز پکې د خار چه تحیات لله والصلوات و طیبات السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته ورحمت الله. جبی دی خو صاحب کوته کې دی کفار طرف ته هوا. تحیه په عربي کې تحفه او ډالۍ ته وایي. دا قصه داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته لاړ نو لومبنه تپوس ته پروردگار عالم دا کړ چې حبیبا یو دوست چې بل دوست تزي نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي. ته چې د دنیا نه راتلې نو مال دې سره وړي. خدای پاک ورته مال دې سره وړي. نو سردار کونین ورته فرمایي التحیات لله والصلوات والطیبات. تحفه مې راوړې د پروردگار تعالی د څه شي الصلوات والطیبات د منځونو او استاد پاکي بیان. که خیالو کوي هر چاله به داغه د شان مناسب تحفه وړي. هر چاله تحفه وړي او داغه د شان مناسب وړي. عزیزانو زمونږ د ملک کې خیالو کوي او زمولای احمد چوادی مال کړ خیر زه ودون مدون ته زمم نه او نه دا ودونه د سړی توپ دي چې سړی ورشي ولا کار رولې کې نو هغه باندې دالک او جنې لاس ملو شي. نو دې د بد زناور جوړ کې دا خیال نه چل کې دی مولا له دا کارت لګم نو دا پلیت کارت خو یا صاحب په کې الک او جنې فو تو بس تغفر و بیړه
सद सड़ी सामान ये कस बलाई माल था खबिया पकाट के लिखली चे फलाश पा बारात होगा, फलां रात फलाने होगा, मेहंदी होगी और फलां रात महफिल मौसीकी होगी। नो महफिल मौसीकी माला माला काट नो आरा गुनाह और जुर्म दुमरा आम शो چې خلق دا تصور نه کوي چې لکه دا مولا دی یا شیخ دی دلته خو داسې ګڼ نه دي ورلېږل پکار. یو سړي مانه ګیله وکړه زوی مادمې او کارت به درېږلی و او مبارکي دې مو نه کړل. ما ورته ویل ما خو په عمر کې هم چاته مبارک نه دي ویلي. یو شی چې مبارک کي زمونږ په خوله نه مبارک کي او چې سپېروي نو زمونږ په خوله نه مبارک کي. او دا به یا سپېرو یا به مبارک و چې مبارک دا تا د کومه داسې د سړي توپ کار کړی دی چې ما له کارت رالېږلی محفل موسیقي به د ډم بچي خو ډم وي او د ډم توپ کارت دې ماته رالېږلی. البته پلار مې توبه په تقریر کې نه مال والله کوي پرې دا زمون ملک شي. اوس توفو ډالای با ار چاله دغه د شان مناسب وړي د سردار کونین عقل الله شیخ صاحب جنډای مو کینال اسره د شیرینی غم شو یو غم نه دی تخیال کو زه څه ما غسره څه غم ما ته ګوري ما نو سردار کونین عقل ته ګورا داغه د شان مناسب توفه وي. التحيات لله والصلوات والطيبات. اے الله توفه مې راوړې د تعالی د منځونو استاد پاکه بیانول. الله ډېر اعلی الله ورته څوي السلام علیک ایها النبی سلام دی پتا باندې زما محبوبا. سردار کونین ورته یا الله زه یوازې نیم زما ډېر مرګري ني. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے الله په ما خو دې سلام وي لیکن ستا په بندگانو کې چې کوم زما امتیان دي پاغي دې سلام وي. عزیزانو دا یو دا تحیات مذهب. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. دلته سوال واوري جواب به بیا لټوي. اللهم صل على محمد اے الله رحمت لګه په محمد کما صلیت لکه څنګه چې تا رحمت لګلو علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. دومره رحمت په محمد لګل چې تا په ابراهیم او آل ابراهیم باندې لګلو. نو رتبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ابراهیم عمره ده کداغه نه زیاته نو رحمت په د باندې زیات پکارو کداغه عمره پکارو زیات پکارو. او دی الفاظو کې لګو ګرځي ځان لیوانه کوي چې کما صلی الله تعالی څنګه چې تا رحمت لګلو په ابراهیم او آل ابراهیم باندې نو پکار داو چې په د رحمت د رتبه عمره وي. خیال دراغه دی الفاظو کې دا پیچیدګي ولې یو بدا جواب ما ته پیدا کوي په دې مليانو پسې ګرځي. لکه یو ورځ مې یو خبره کړې و ما چې قرباني ابراهیم علیه السلام کړې هغه چاو پړې نو دی ګرځیدل چا ورته لکه دا خبرې مو دین کې اختلاف راځي. یو مولانا صاحب تورغلی دی لکه هغه چاو پړې ولا دیګر مولا و پړې ځاس غضب دی جوړ کړي دي. اوس دې پسې بګرځي چې رتبه د رسول الله او چته د ابراهیم نو کما صلی الله تعالی ابراهیم د ابراهیم عمر رحمت په لګه دا ولې ویل شي د دې جواب به پیدا کوي. واخر دعوانا الحمدلله. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور. په اخلاص دعا وکړئ چې خدای زموږ د ملک د امن او د سکون اسباب پیدا کړي. خدای دا موجوده قهر چې کوم زموږ په ملک نازل دی یا الله په خپل قدرت کامله سره رافع خدای دا د قوم بچی چې بے ګناه کباب کیږي یا الله دا چې څوک کوي تباہ او برباد کړي خدای تباہ او برباد کړي. دعا وکړئ چې خدای روس تباہ او برباد کړي خدای امریکا تباہ او برباد کړي خدای اسرائیل تباہ کړي یا الله د دې ټول مرګري تباہ او برباد کړي. خدای زمونږ د ملک د خیر اسباب پیدا کړي یا الله زمونږ د ملک د مل قانون قران خدای د مل قانون قران یا الله زمونږ په ژوند مونږ ته د ملک فیصله په خپل کتاب وخا شرم پرده مو ساتي بچو تم هدایت دني کوي.